زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، تاسو به لیدلی وي چې ډیر وخت په محفلونو کې او په جلسو کې د دوو کسانو خبرې، بحث او مباحثه په ناندریو او شخړو واوړي، په داسې حال کې چې د نورو کسانو خبرې په خیر بدلیږي او د سوکالي او همدردي په جذباتو سره کیږي. آیا کله مو فکر کړی چې ولې داسې کیږي؟ دا د خپل منځي خبرو، بحثونو او مباحثو مهارتونه دي چې په چا کې وي او په چا کې نه وي. تاسو به لیدلی وي چې دوه کسان د الفاظو د معمولی توپیر سره یو ډول تقریر کوي. د یو کس تقریر اوریدو لپاره بېشمیره کسان راټول وي، ځینې ویده وي، ځینې د جومات له خزلو او ډکو سره مشغولتیا کوي او ځینې بیا ځلې د خپل ناستې رنګ بدلوي، کله په ګونډو شي او کله په لټۍ وهي، په داسې حال کې چې د بل کس د تقریر په وخت سره له دې چې په زرګونو کسان راټول وي، په پوره هوش او حواس سره د خبرو ته غوږ وي، نه د چا په سترګو کې خوب راځي، نه څوک تنګیږي او نه څوک د غفلت ښکار کیږي. آیا پوهیږئ چې داسې ولې کیږي؟ دا نورو ته د خبرو وړاندې کولو فن او هنر دی. ډیر به مو اوریدلی وي چې فلانی کله خبرې کوي نو ټول خلک غوږ شي او په همده کې سترګې خښوي، په داسې حال کې چې کله دغه بل خبرې کوي نو په جماعت کې ناست خلک ځانونه په اخوا دې خوا کې مشغولوي، څوک یو خوا او بله خوا ګوري او څوک د موبایل د پیغامونو په لوستلو لګیا وي. آیا تاسو ویلی شئ چې داسې ولې کیږي؟ د خبرو کولو د اصولو څخه د خبرېدو او نه خبرېدو په صورت کې داسې کیږي. په مدرسه کې یو استاز او یو عالم د طالبانو د ګردې ګړۍ په منځ کې روان وي، څوک ورسره د مصافحې شوقیان وي او د مصافحې لپاره ورته دواړه لاسونه وړاندې کوي او څوک یې مشورې اخیستلو ته وږي او لیواله وي، څوک ورته خپله ستونزه اوروي او څوک ورته یوه مسئله وړاندې کوي. کله چې په خپل اتاق کې یا کوټه کې کینی نو په یوه شیبه کې اتاق یا کوټه له زده کوونکو څخه تر خولې پورې ډکه شي. هر څوک ورسره د خبرو کولو مینه او علاقه لري، په داسې حال کې چې یو بل استاد هم په لاره ځان ته روان وي او هم د مدرسې او له جومات څخه ځان ته وځي، نه ورته کم طالب خپله ستونزه وایي، نه ورسره څوک په لاره ځي او نه ورسره په اتاق او کوټه کې کینی، نه ورته څوک کومه مسئله وړاندې کوي، نه ورڅخه څوک مشوره اخلي او نه ورته څوک د مصافحې او ستړي مشي لپاره لاسونه اوږدوي. آیا تاسې پوهیږئ چې داسې ولې کیږي؟ دا ځکه چې ځان ته پاتې استاد خلکو سره د معاملاتو کولو په برخه کې په ضوابطو نه پوهیږي. یو کس دی محفل او جلسې ته راننوځي نو خلک یې په لیدلو، مخ کیدلو، لاس ورکولو او خبرو کولو باندې خوشحالیږي. کله چې ورسره مخ کیږي نو ډیر په مینه او ګرم جوش سره مخ کیږي، خلک ورته د ناستې لپاره ځای برابروي او هر څوک غواړي چې له ده سره په خوا کې کینی، ده ته وګوري او له ده سره خبرې وکړي. خو بل کس دی چې محفل او جلسې ته یې په راننوتو خلک ناخواله او خفه شي، نه یې په لیدو خوشحالیږي، نه په لاس ورکولو خوشحالیږي،
او نه یې په خبرو کولو باندې خوشحالیږي، د مجبوري له مخې ورسره ستړي مشي کوي او یوازې لباسي خبرې او احترام کوي. نوموړی د نه بدرګې او د نه ښه راغلاست له امله د ځان لپاره د ناستې ځای هم پخپله لټوي، نه ورسره څوک له زړه نه خبرې کوي او نه ورته د ناستې لپاره ځای جوړوي. تاسو غور وکړئ داسې ولې کیږي؟ یو پلار دی چې کله کور ته راشي نو بچي یې په لیدو باغ شي او د لیونیانو په څیر بیواره د پلار په لور ورمنډې کړي. خو بل پلار دی چې کله کور ته راننوځي نو اولاد یې په لیدلو ناخوښه شي. د پلار په اړه داسې فکر کوي لکه یو مار. که پلار په کوټه کې وي نو بچي د باندې وي، که پلار د باندې شي نو بچي کوټې ته شي. همدغه وجه وي چې د کور ماحول پریوتی او خراب وي، نه ورسره بچي زړه لګوي او نه میرمن. تاسو پوهیږئ چې داسې ولې کیږي؟ دا ځکه چې دغه پلار له اولادونو سره د سلوک کولو مهارت نه لري، له همدې امله د بچیو او میرمن له ځوابي سلوک سره مخ کیږي. همدغسې مثالونه موږ د جماعتونو، بازارونو، ودونو، د کوژدنو او نورو معاملو لپاره هم وړاندې کولی شو. لکه څنګه چې د نورو سره د سلوک کولو په سلسله کې د خلکو صلاحیتونه او قابلیتونه بیل وي، همدغه شان نور هم په معامله کولو او اهمیت ورکولو کې کمی او زیاتی کوي. د خلکو په زړونو کې ځان لپاره ځای کول او د هغو محبت لاسته راوړل چې څومره آسانه کار دی، په اړه یې تاسو فکر هم نشئ کولی. نو یوازې د مال او دولت په لاسته راوړلو کې مه لګیا کیږئ. که داسې مو وکړل نو ډیر خلک به له لاسه ورکړئ. په اصل کې خلک لاسته راوړل د مال ترلاسه کولو یوه ستره ذریعه او لامل دی. خلکو سره د ښه سلوک د ترکیباتو د استعمالولو په برخه کې ستا صلاحیتونه هغه وخت دوه برابره کیدی شي کله چې ته چا سره داسې عمده معامله وکړي چې هغه ته احساس وشي چې همدغه تا ته تر ټولو ډیر ګران دی. له مور سره ستا مینه، محبت او زړه راښکون باید تر دې حده مینه ناک او په زړه پورې وي چې له امله یې هغه دې فکر کولو ته مجبوره شي چې دومره ښکلې مینه او دومره زړه راښکون له دې پرته له بل چا سره نه کوي. همدغه مینه، محبت او همدغه رویه باید له خپل پلار، میرمن، بچیو او نورو ملګرو او خپلوانو سره هم خپله کړي. له کومو خلکو سره چې د ورځې په اوږدو کې مخ کیږي لکه دکاندار یا نور خلک، نو له هغوی سره هم باید همدغه وړ رویه او کړنلاره خپله کړي. خو دوی ټول باید له ځان سره په دې خبره اتفاق وکړي او پوه شي چې ته له ده سره ډیره مینه کوې، خو دا هغه وخت کیدی شي کله چې ته دوی ته په دې باور ورکولو بریالی شي چې تا ته له دوی څخه ګران بل څوک نشته. د داسې ژوند په اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه له موږ سره شته. ای د الله رسوله، کم خلک چې ستا د مبارک سیرت پاڼې وګوري هغو ته به معلومه شي چې ته مبارک د لوړو اخلاقو او لوړ مزاج خاوند وي. تا د هر ملاقاتي عزت او درناوی کوه، هغه ته به د اهمیت ورکوه، هغه سره د هم آهنګ کېدو یا د هغه د هم آهنګ کولو هڅه به دې کوله. له هر چا سره به په داسې مسکا او رین تندي مخ کېدې چې هر یو به یې له ځان سره داسې فکر کاوه چې ته له ده پرته له بل چا سره په داسې ورین تندي نه مخ کېږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هر ملاقاتی به دا فکر کوه چې دا ورته د ټولو ګران دی. پایله به دا شوه چې هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته به راغلی و پخپله به دې ته اړ شو چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هماغسې مینه پیل کړي لکه څنګه چې رسول الله ورسره کوي. دا ځکه چې محمد رسول الله به ده ته د بې پناه محبت احساس ورکړی و. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په عربو کې د تیز نظری، زیرک او هوښیارو کسانو له ډلې څخه ګڼل کیده. داسې ړون فکري انسان ته به په عربو کې داهیه لقب ورکول کیده. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د قوم سر سړی و.
د اسلام راوړو څخه وروسته به چې کله هم د لارې په سر له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیره به مسکا ځلا او تازگی محسوسوله. هر کله به چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کم محفل کې برخمن شو نو عزت، تکریم او سعادتمندي به یې له خیر سره بدرګه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم به تل هغه ته په خوښ نوم آواز کوه. کله چې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د ځان په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره غیر معمولی مینه، محبت او زړه راښکون ولید، د هغه څیره تل په مسکا، اورین تندي او ژبه نرمه ولیده. دا ګمان یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو ګران دی، نو ویې غوښتل چې خپل ګمان ته د حقیقت جامه واغوندي. نو اوس د رسول الله نه پوښتنه کوي، دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دا ګمان وکړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو ګران دی، نو ویې غوښتل چې خپل ګمان ته د حقیقت جامه واغوندي. یوه ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راغی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوا کې کیناست او پوښتنه یې وکړه، ای د الله رسوله تا ته تر ټولو ډیر څوک ګران دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه، ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته ویلې، نه ای د الله رسوله په نارینهو کې درته څوک ډیر ګران دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکه، د عایشې پلار ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه بیا پوښتنه وکړه، له هغه وروسته درته څوک ګران دي؟ محمد رسول الله ځواب ورکه، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وایي زه له دې وروسته غلی شوم، فکر مې وکړه چې هسې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نوملړ کې زما نوم آخري رانه وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو لوړو اخلاقو د مظاهرې له امله د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په زړه باندې څومره اثر کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو حیثیت ته په لیدو سره هغه ته رتبه ورکوله، له خلکو سره به په هر حال کې داسې لیدنه او رویه کوله چې هغو ته به دا احساس ورکوه چې له ده سره ډیره مینه او محبت لري. په کومو ورځو کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پراخې فتحې پیل کړي او اسلام مخ په خپرېدو شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان لخوا قبایلو سیمو ته د داعیانو په لیږلو پیل وکړ تر څو خلکو ته د اسلام په لور بلنه ورکړي. په کوم ځای کې به چې لښکر ته اړتیا وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لښکر هم لیږه. عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه د بنو تی قبیلې سردار او د سردار زوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامی لښکر د تی قبیلې په لور ولیږه. دا وخت چې عدی بن حاتم مسلمان شوی نه و نو په جنگ کې برخه وانخیستله او د رومیانو په پناه کې شام ته وتښتید. اسلامي لښکر چې تی قبیلې ته ورسید نو دا چې هلته کم جنگي لښکر او قیادت نه و او د دوی مخ نیوی ونه شو نو له همدې امله په آسانی سره فتحه ترلاسه کړه. له دې پرته د جنگ په میدان کې هم د مسلمانانو دا خاصیت و چې له خلکو سره به ښه سلوک کوه، په هغو به شفاقت کوه. بنو تی باندې د حملې کولو څخه مقصد دا و چې مسلمانان د دوی سختې دشمني نه چې اسلام سره یې درلودله د دې نه خلاص شي او د دوی په زړونو کې د مسلمانانو رعب پرېوځي. له حملې وروسته مسلمانانو د تی قبیلې ځینې ځوانان ونیول، هغوی یې بندیان کړل او مدینې منورې ته یې ولېږل. په بندیانو کې د عدی بن حاتم خور هم شامله وه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عدی بن حاتم په اړه وویل چې هغه شام ته تښتېدلی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخت حیران شو، تعجب یې وکړه هغه څنګه خپل دین او د قوم خلک پرېښودل او شام ته لاړ. په هر حال اوس عدی ته د رسېدو لپاره هیڅ لاره چاره نه وه.
بل پلو ته عدي ته دې خبرې خوند ورنه که چې هغه د رومیانو په علاقه کې پاتې شي، مجبور شو چې بیرته عربي سیمې ته راشي. دلته له راتګ سره وروسته ورته له دې غوره لار تر سترګو نه شوه چې مدینې ته لاړ شي، له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لیدنه وکړي او د مصالحت شرطونه وټاکي. او د سیرت په ځینې کتابونو کې لیکل شوي چې د دې خور دی له شام څخه عربي سیمې ته راوړی و. پخپله عدي مدینې منورې ته د ورتګ حال داسې بیانوي: ما ته په ټولو عربو کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ناخوښه کس بل نه و، او زه د نصرانی دین منونکی او د خپل قوم سردار وم. ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه واورېدل نو ډیره کرکه مې ترې وشوه. زه له کوره روان شوم او د روم قیصر خواته ورغلم. هلته هم راته پاتې کېدل مناسب ښکاره نه شول. فکر مې وکړ چې زه به د همدغه انسان یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته ورځم. که دروغجن وي ما ته به هیڅ زیان وانړوي او که صادق وي نو دا معلومات به وشي. د همدې فکر له مخې زه مدینې منورې ته لاړم. ښار ته چې ننوتم نو خلکو شور جوړ کړ چې دغه دی عدي بن حاتم، دغه دی عدي بن حاتم. زه په تلو کې تر هغه جومات ته ورسېدم چې محمد رسول الله پکې ناست و. پوښتنه یې وکړه عدي بن حاتم یې؟ ما ځواب ورکړ هو عدي بن حاتم یم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عدي بن حاتم په لیدو ډیر خوښ شو. سره له دې چې عدي نامسلمانه و، اسلام یې نه و راوړی، له جنګه تښتېدلی و، له اسلامه یې کرکه درلوده، د اسلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمن و، د رومیانو په پناه کې و. بیا یې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غوره او درون ښه راغلاست وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په مسکا او ورین تندي سره ستړي مشي ورکړه. دا یې له لاسه ونیوه او کور ته روان شو. عدي بن حاتم د لارې په اوږدو کې فکر کوه چې زه او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو برابر سرداران یو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې او شاوخوا سیمو سردار دی او عدي د طی او شاوخوا غرونو پادشاه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو آسمانی دین منونکی دی او عدي بن حاتم د بل آسمانی دین یعنی د نصرانیت منونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الهامی کتاب یعنی قرآن دی او عدي بن حاتم سره یو بل الهامی کتاب یعنی انجیل دی. عدي بن حاتم له ځان سره فکر وکړه چې په دواړو پادشاهانو کې د پوځي طاقت د ډیروالي او کموالي پرته بل کوم خاص توپیر نشته. دا د ده فکر و. د لارې په اوږدو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 3 ځایونو کې ودرید. دا به اورو انشاءالله درنو اوریدونکو، خو په بلې خپرونه کې ستاسو ملتیا غواړم. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.